Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ښه راغلاست دوستانو. امید دی ټول وښه یاست. In this video, I'm going to teach you the use of n and at, that where we will use n and where we will use at. دې درس کې دوستانو راځو د n او د at استعمال ته. n به مونږ کوم ځای کې استعمالو او at به مونږ کوم ځای کې استعمالو. اکثر خلک په دې کې کنفیوز وي چې یاره زه I am n home وایم که at home وایم. I am in street وایم که I am at street وایم وغیره. نو د in او د at په استعمال کې اکثر خلک کنفیوز وي، خو اسانه خبره دا ده چې in به موږ د unspecific ځایونو دپاره استعمالو او د قرنګې د unspecific وختونو دپاره به استعمالو، او at چې کوم دی دا به موږ د specific یعنی د خاص ځایونو دپاره او د قرنګې د خاص وختونو دپاره موږ استعمالو. که یو ځای پوره معلوم نه وي، خاص نه وي، نو موږ به ان استعمالو. لکه په دې مثال کې تاسو کتلی شي ان د سیټي، په ښار کې. اوس ښار سپیسیفیک ځای نه دی، خاص ځای نه دی، یو ډېره لویه ایریا وي نو موږ ان استعمالو. ان د سیټي، په ښار کې. اوس د دې په مقابل کې که موږ وایو چې په ایرپورټ کې، نو موږ به ایرپورټ دپاره ایټ استعمالو. ایټ د ایرپورټ، په ایرپورټ کې. ایټ د ایرپورټ، په ایرپورټ کې. ځکه ایرپورټ یو خاص ځای وي او ښار چې دی دا پوره یو عام ځای وي، نو د ایرپورټ دپاره موږ ایټ استعمال کو او د ښار دپاره به موږ ان استعمال کو. د قرنګي که موږ وایو په کمره کې، نو کمره هم یو غټ ځای وي، نو د هغې دپاره به موږ وایو ان د روم، په کمره کې. ان د روم، په کمره کې، په کوټه کې. خو که کمره کې موږ یو خاص ځای استعمالو، لکه مثال زه وایم په ور کې، نو بیا به زه وایم ایټ د ډور، په ور کې. یا زه وایم په ګوټ کې، نو بیا به وایم ایټ د کارنر، په ګوټ کې. کمره عام ځای دی، زه به ان استعمالوم. دغه رنګې ګوډ او ور چې کوم دی دا یو خاص ځای دی، نو د دپاره به زه ایټ استعمالوم. دغه رنګې که وختونه وي، لکه مثال زه وایم په سحر کې، نو زه به وایم ان د مارنینګ، ان د مارنینګ، په سحر کې، یا ان مارنینګ، سحر کې. خو که سحر کې زه یو خاص ټایم یادوم، لکه زه وایم شپږ بجې یا اته بجې، نو بیا به زه وایم ایټ سکس او کلاک، ایټ او کلاک. ځکه اته بجې، شپږ بجې، اووه بجې دا خاص ټایم دی، زه به ایټ استعمالوم. دغه رنګې که زه وایم د شپې، نو ان مارنینګ، شپه کې، ان نایټ، شپه کې. خو که چېرته زه په شپه کې یو خاص ځای یادوم، لکه زه وایم په نیمه شپه کې، نو زه به بیا ایټ استعمالوم. ایټ میډ نایټ. که زه وایم شپه کې، نو ان نایټ. که زه وایم په نیمه شپه کې، نو بیا به وایم ایټ میډ نایټ. دغه رنګې که زه وایم په کوڅه کې، نو زه به وایم ان د سټریټ، په کوڅه کې. ان د سټریټ، په کوڅه کې. خو که زه وایم د کوڅې په سر کې یا په اخر کې، نو بیا به وایم ایټ د اینډ آف د سټریټ. امید دی چې تاسو پوه شوي وي. زموږ ویډیو لایک کول مه هېروئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.